السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود په جناب نبی صلی الله علیه وسلم. خو دوستانو آلیف ته ښه راغلاست. آلیف تاسو د لیبارټري معایناتو ترڅنګ د طبي معلوماتو څخه هم خبروي. په دې هیله چې راته جوړه ګروپ وي او ژوند به مو ښه تېرېږي. خو دوستانو په نننۍ ویډیو کې هم غواړم چې یو معلومات له تاسو سره شریک کړم. خدای دې وکړي چې تاسو به هم د ویډیو تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. انشاءالله په داسې سره به تاسو د پوره معلومات څخه برخمن شئ. خو دوستانو یو بله هیله در څخه لرم، هغه دا چې زما دا چینل نوی دی نو تاسو یې هم در سره سبسکرایب کړئ او په نورو ملګرو یې هم در سره سبسکرایب کړئ چې ډېری ملګري راسره ملګري شي او له داسې ګټورو معلوماتو څخه برخمن وي. تاسو وخت نه ضایع کوم چې په نننۍ ویډیو کې به زه د CBC ریپورټ په حواله له تاسو سره معلومات شریک کړم چې هغه به په سکرین هم تاسو ته ښکاري او یو په یو به زه تاسو ته د CBC ریپورټ معلومات درکړم چې څنګه تاسو د CBC کوم ریپورټ چې وي هغه خپله ووایاست او ځان پرې پوه کړي. نو خو دوستان راځئ چې د دې په اړه زه تاسو ته معلومات درکړم او تاسو هم ځان پرې پوه کړئ. خو دوستانو په سکرین باندې به تاسو وینئ چې د CBC ریپورټ دی. زه به د همدې له طریقه انشاءالله تاسو ته پوره معلومات درکوم چې څنګه تاسو بیا خپل د CBC ریپورټ ویلای شئ او د دې په اړه درته معلومات وي چې په CBC کې کوم ټیسټونه کیږي، د دې نتیجه چیرې لیکل شوې وي او د دې نارمالټي چیرې لیکل شوې وي او دا به هم درته بیا معلوم وي چې په دې کې کومه ستونزه شته یا نشته. نو خو دوستانو راځو پورته چې کوم لیکل شوی ټیسټ نیم دا په دې CBC کې چې کوم ټیسټونه کیږي هغه لیکل شوي وي د دې لاندې او دې خواته چې کوم دی هغه ریزلټ لیکل شوی. دلته بیا د همدې معایناتو نتیجې لیکل شوي وي او څنګ ته دریم چې دی بیا ریفرنس رینج دی یعنی نارمالټي لیکل شوې ده دا لاندې. نو خو دوستانو راځو هغه لومړنۍ کې چې کوم دی هیماتولوژي لیکل شوی دا د وینې د برانچونه یعنی د څانګو څخه یوه څانګه ده چې په دې کې ډیری ټیسټونه ترسره کیږي. نو په همدې ټیسټو یا معایناتو کې د معایناتو څخه یو معاینات چې دی دا CBC دی. نو دلته د هیماتولوژي په څانګه کې یو ټیسټ چې دی هغه CBC د همدې په اړه به موږ تاسو په دې کې معلومات ترلاسه کوو. نو لاندې بیا بلډ کمپلیټ پکچر لیکلی د همدې CBC فول نیم ده یعنی د وینې مکمل تصویر، دې ته د وینې مکمل حساب هم ویل کیږي. خوږو کتونکو همداسې خوږو کتونکو لاندې راځو WBC چې لیکل شوی دا سپینه وینه وي چې زموږ په بدن کې وي دا د یعنی زموږ په بدن کې دفاعي کار کوي. کله چې موږ ناروغ شو د همغه ناروغۍ په خلاف جنګیږي. نو خوږو کتونکو کله چې دا تر خپل نارمالټي چې کمه راسي بیا یعنی په موږ باندې ناجوړي اثر کړی یا نور وجوهات وي، کله چې بیا زیاته وي هغلته هم بیا خپل علامات وي چې کله په موږ بدن کې یو انفیکشن وي یا یوه ناروغي وي راکي او زموږ په بدن کې تبه وي زیاته درد وي نو دغه وجې څخه هم د WBC بیا زیاته پیمانه باندې راتلی شي. خوږو کتونکو همداسې د WBC ریزلټ یا نتیجه چې ده هغه 4600 ده او کومه نارمل ویلیو چې ده هغه 4000 څخه بیا تر 10000 پورې ده. دا تر 11000 پورې هم راتلی شي. اکثر لباشیان 11000 ورکوي، دلته چې ده 10000 ده. نو زموږ WBC چې ده هغه د 4000 او 10000 په مابینځ کې ده. د دې څخه دا معلومه شوه چې زموږ WBC په بدن کې د دې کومه نتیجه چې راغلې دلته په دا ریپورټ کې هغه نارمله برابره ده. ډاکټران دې 4000 ته هم په کمه سترګه ګوري یعنی دا کم ده ځکه چې هغه د کموالي هغه بارډر لاین ته راغلی دی. دا باید د 5000 شپږ 2000 پورې دغسې زموږ په بدن کې وي د یو صحتمند انسان. خوږو کتونکو همداسې راځو لاندې RBC لیکل شوی چې دا د سره خلیاتو په باره کې موږ ته معلومات راکوي یعنی د سرې وینې په اړه. زموږ سره وینه دلته په ریزلټ کې چې دا هغه 5.15 ده
او هلته کومه نارمله ویلیو چې دا هغه 4.15 بیا تر 6 ده، یعنی دا هم د 4 او 6 په مابین کې دا هم برابره ده. خوږو کتونکو همداسې هیموګلوبین ده. هیموګلوبین څه ته ویل کېږي؟ خوږو دوستانو د هغه معاینات دي چې زموږ په بدن کې د وینې مقدار موږ ته راښیي چې وینه په دې پیمانه زموږ په بدن کې ده. نو همداسې د هیماتوکریټ MCH تر RDWCV پورې دا بیا موږ ته دا معلومات راکوي خوږو دوستانو چې کله زموږ د RBC سایز او د دې والیم چې وي هغه یا مثلا کوچنی وي یا غټ وي او یا په دې کې د وینې په کوم اندازه وي هغه معلومات، او همداسې د مختلفو انیمیا یعنی هغه ناروغان چې د وینې کموالي سره مخ وي دغه په اړه موږ ته معلومات راکوي. خوږو کتونکو همداسې پلیټلیټس دغه کوم چې زه په نښه کوم دا پلیټلیټس هم په همدې CBC کې ترسره کیږي. نو د دې هم خپله نتیجه وي لکه دلته چې ورکړې 2,04,000 د دې کومه نارمله ویډیو چې دا هغه 1,40,000 څخه بیا تر 4,50,000 پورې ده. دا په بیا اکثره داسې لیبارټرۍ وي چې هغه بیا 1.5 لک څخه تر 4 لکو پورې ورکوي. نو دلته 1,40,000 څخه بیا تر 4,50,000 پورې ده. نو خوږو دوستانو د دې څخه هم معلومه شوه چې زموږ پلیټلیټس زموږ په دې ریپورټ کې را روان دي هغه برابر دي. نو خوږو دوستانو ستاسو د زیاتو معلوماتو لپاره پلیټلیټس زموږ په بدن کې څه کار کوي هغه دا کار کوي چې کله زموږ په بدن کې یو زخم وسی نو هغه زخم چې جوړیږي هغه د همدې پلیټلیټسو کار وي. خوږو دوستانو لاندې ډیفرنشیل کاونټ به وینئ دا هغه کاونټ وي چې زموږ په بدن کې د اکیوټ مرض یا کرونیک مرض وي، مثلا یا نوې ناروغي وي یا زړه وي، د دې په اړه موږ ته معلومات راکوي او نور هم ډیری معلومات راکوي چې هغه په همدې ډیفرنشیل کاونټ کې معلومیږي. خوږو دوستانو په دې کې د ESR معلومات هم کیږي. خوږو دوستانو ESR هم یو معاینات دی چې په همدې CBC کیږي چې کله ډاکټران CBC لیکي ورسره ESR هم لیکي او بیا لیبارټرۍ والا د ESR معاینات هم د همدې CBC سره کوي. او کله داسې وي چې اکثره لیبارټریانې بیا د ESR سکیپ کوي د CBC سره نه کوي چې کله نه لیکل شوي، او داسې زیاتره هغه های لیول لیبارټریانې چې وي مثلا د غټ سټینډرډ لیبارټریانې چې وي هغه بیا د ESR د خپل د لیبارټرۍ د ویلیو دپاره هم کوي، د مریض د فایدې دپاره هم کوي چې چا سره د مریض د فایدې سوچ او فکر وي، د خپلې د پیسو د ګټلو سوچ فکر نه وي ورسره. نو خوږو دوستانو چې کله هم تاسو خپله د خپل په خوښې سره د CBC ټیسټ کولی یا ډاکټر نه و درته لیکلی تاسو کولی نو هغلته لیبارټرۍ والا ته وایي چې د دې سره ESR ټیسټ هم ریزلټ راکوي، نو بیا هغوی به تاسو ته د ESR ریزلټ هم درکوي. نو ګرانو کتونکو د CBC ریپورټ په اړه دغه هغه معلوماتو چې ما تاسو ته درکړل، خدای دې وکړي چې تاسو هم په بهتره او په اسانه طریقه سره سر په اخلاص شوي وي او په پوه شوي وي. که بیا هم کومه ستونزه یا مسله وي تاسو ته ماته کمنټ کولی شئ، زه انشاءالله د کمنټ په شکل سره دا مشکل درته حل کوم. نو جوړ او روغ اوسئ، آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Thank you for watching. Subscribe to my channel.